السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شراب یا الکوحل دا مشهور او پخوانی مشروب دی. 2016 کې د ریسرچ مطابق چین والو دا 15000 کال مخکې تیار کړی و. د پخوانی مشروب دی چې نن سبا خاص کر مغربي ممالکو کې په اعلی سطح باندې د دې استعمال کیږي. نن سبا د ورلد هیلث ارګنایزیشن د قول مطابق په دنیا کې 2.3 ارب خلک د شرابو استعمال کوي. د دې تعداد نه د دنیا درېمه یا څلورمه حساباتي جوړیږي. مغربي ممالکو کې خو 50% نه زیات خلک د دې مشروب استعمال کوي، لیکن په دنیا کې ټول اعداد او شمار مطابق 13 لکه مرګونه د شرابو د استعمال د وجې نه واقع کیږي. شراب انسان د کوم اطرافونو نقصان ورکوي؟ آیا د شرابو داسې یو قسم شته دی چې د بدن لپاره مفید یا بدن ته فایده ورکوي؟ اول خو د دې سوال جواب تلاش کوو چې شراب څنګه د انسان بدن ته نقصان ورکوي. کله چې انسان شراب وڅښي او دا معدې ته لاړ شي نو دا خو د وړو بول په کلمې سره د بدن نه خارجيږي، لیکن د دې بعضې حصه داسې وي چې انسان په بدن کې ډیر زر او په اسانۍ سره خوريږي. عام حالاتو کې انسان په بدن کې چې کوم شی خوريږي نو هغه ډیرو سیلونو او مرحلو نه تیریږي، لیکن شرابو کې داسې کیمیکل موجود دي چې هغه ډیر زر حل کیږي. د دې خاصیت د وجې نه شراب د هر قسم سیل یا ټیشو ډیر په اسانۍ سره کراس کوي او دماغ ته رسیږي. د دې وجې نه انسان په نشه کې مبتلا کیږي. شراب د ټول نول دماغو کې په نیورونز باندې حمله کوي او دا زموږ د دماغ هغه حصه ده چې انسان په هوش کې ساتي. شراب چې دماغ ته ورسیږي نو دا یو خاصه حصه نه ټارګټ کوي، لیکن اکثر شراب د دماغ هغه حصه نه کوي د کوم حصے په ذریعہ سره چې انسان سوچ او فکر کوي، د کوم حصے په ذریعہ سره چې انسان فیصله کوي چې کوم وخت کې خبرې کول پکار دي، په کوم وخت کې نه دي کول پکار وغیرہ. د دې حصے د طاقت شراب د انسان نه سلب کوي. هم دا وجه ده چې شراب وڅښلو نه بعد انسان کې طاقت د محدود وخت پورې زیاتیږي. په دې وجه نه شرابي انسان په اوچت اواز کې خبرې کوي. په داسې حالات کې انسان که چېرته ګاډي چلول شروع کړي نو ډېر چانسز دا دي چې د اکسیډنټ سره مخامخ کیږي. 2021 کې د ریسرچ مطابق په امریکا کې 13000 مرګونه په اکسیډنټونو کې کیږي او دا اکسیډنټونه کوم چې د نشي په حالت کې واقع کیږي. شراب د دویم نقصان تعلق د انسان د یاداشت سره دی. شراب ابتدا کې انسان کې طاقت سیوا کوي او یو ښه احساس هم پیدا کوي، لیکن کله چې د طاقت کې کمی راشي نو انسان کې د شرابو د پاره طلب بیا پیدا کیږي. داسې بار کېدل سره انسان په دماغو کې موجود هم پسکار پریدي هم پسم په دماغو کې هغه سره چې د واقعیت محفوظ کیږي، خاص کر هغه واقعیت کوم چې د ماضي سره تعلق ساتي. کله چې رئیسه خراب شي نو د سره دماغو کې میموري ختم شي او هیڅ یو خبر به انسان ته یاد نه پاتې کیږي. یو شرابي انسان اگر چېرته تاسو وکړي نو هغه د پورنۍ ورځې د واقعیت باره کې هم پته نه. شراب د دریم نقصان تعلق د خوب سره دی. شراب د خوب لپاره موجود نظام ډیر متاثر کوي. د شرابي انسان په خوب کې او د عام انسان په خوب کې ډیر فرق وي. عام طور باندې د صحتمند انسان د خوب لپاره 3 مراحل وي. د دې مراحلو تفصیل موږ دلته نشو کولای، لیکن دومره د 3 مرحلې د انسان د بدن لپاره ډیر زیات اهمیت لري. کوم سړی چې شراب څکي نو دغه د خوب د 3 مراحل ډیر خرابي. داس انسان په خوب کې بار را پاسيږي اگر چې د خپل د احساس نه کیږي. یو شرابي انسان ته که شراب سوغت پورې میلاو نشي نو د ډیر ټینشن او بوج ښکار کیږي. شراب غټ نقصان دا دی چې د بدن کې کینسر پیدا کېدل لپاره هم سبب جوړیږي. دین علاوه د سر په سر درد هم ډیر راځي او انسان د کمزوري سره مخامخ کوي. بعض خلک وايي چې شراب خصوصیت لپاره مفید دي ځکه چې دا زموږ بدن ته کیلوریز فراهم کوي. خدا خبر سراسر غلطه ده. وجه دا ده چې انسان بدن ته کم کیلوریز د عام خوراکونو فراهم کیږي، د غیب مقابله کې کم کیلوریز چې د شرابو نه بدن ته حاصلېږي د دې هیڅ حیثیت نه وي، بلکې دا دومره کمی چې د نش برابري. په دې لږه فائدې سره د شرابو د ډیر نقصانات نظر انداز کول د نه انصافي ده. که قرآن ته وګورو دا غیر معلومیږي چې الله سبحانه و تعالی په متعدد آیاتونو کې شراب حرام کړی دي، بلکې اسلام نه علاوه چې څومره مذاهب دي نو په اکثرو مذاهبو کې د شرابو بدصفتي راغلي ده او چرته هم د خصیص نه دی ویلی شوی. دماغ د الله سبحانه و تعالی طرفه یو غټه تحفه ده انسان ته. کوم کو تاسو د دنیا کې موجود مخلوقات ته وګورو نو باغ کې انسان د جسمرو امتیاز حاصل لې هغه په دې وجه چې انسان کې شعور په اعلی مرتبه کې موجود دی. څوک چې دې تحفې قدر نه کوي او د معمولی سیس پسکلو سره ځان د عام زناور سره مشابه کوي نو د دنه بیا د امتیاز ختميږي. انسان چې قیمتي جوړیږي په کې غټ سبب د انسان د دماغي د دې دماغ صحیح استعمال پکار دی. په غټو کارونو کې د دې صرف کول پکار دي. په دې دماغ سره د دې خالق پیژندل پکار دي چې څومره عظیم رب دی، څومره لوی ذات دی چې د نشنا تخلیق کړی دی. نن سبا دنیا څومره ایڈوانس ده. کوم کو تاسو وګورئ نن سبا دنیا کې د سیاسي او ټکنالوژي نشتی چې غره دماغ مقابله وکړي. دماغ د الله سبحانه و تعالی ډیر نشنا تخلیق دی.